یو سړی و چې ډېر زیات را باندې ګران و یو سړی و چې ډېر زیات را باندې ګران و لا ژوندی دی خو زما دپاره مړ دی او د نظر د ګړنګونو نه مې پرېوت په 4 واړه مذهبه راته پړ دی او یا دې پسې شاکر بهار صاحب وایي چې ما چې په چا زړه سیز و زړه مې هغه وسیز و او زړه اوسه کاغذ نه و داسې به دې نه سیز و او ستا په شان بېننګه و ستا تصویر مې وسیز و او یا دا چې تاجولي صنم وایي چې د لیونو غوندې مې تل د ګوتو شمار کړی دی او ته څه خبرې ما دې څومره انتظار کړی دی او مینه مې کړې ده په هر لور مې شیندلې مینه کاپر به یمه که په ژوند کې مې بل کار کړی دی او دې پسې رضوان الله عمرنګ وایي چې نه د چا یاد مړ کړم او نه په جړېدو مرمه او زهر په څو دي دوکانداره زه په څو مرمه د لاس خوشبو دي د انکار له لیکه راشي واه هم مې ژوندی ساتي او هم په کاغذو مرمه او کینه چې دا شیبه به هم راته بې خونده شي تا ته به ګورمه قاتلې چې تر څو مرمه درد بې کسي او بې وسیله حده واغوښتله دا څو ماښامه تش ګیلاس ته په کتو مرمه او جاړو او خاندو هم له تیرو قصو خوند اخلو څه په مزه مزه او څومره په نخرو مرمه د ټولو ملګرو ته دغه شعرونه د مختلفو لیکوالانو دغه ډالۍ هر ځای کې چې خپل مور او پلار د خپل چاپېرچل د خپل وطن او د خپلو کشرانو مشرانو ډېر خیال ساتئ. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.